د زمري په شپږمه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د ګډون په تړاو د نوماندانو او د ټاکنو د کمیسیون ترمنځ د شمیرو په ورکولو کې ژور تفاوت لیدل کیږي. د ثبات او پالنې د ټیم لدی سرګندونو وروسته چې په دې ټاکنو کې د رای ورکوونکو ګډون کم د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار هم باوري دی چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون د ټاکنو د کمیسیون د ورکړل شوي شمیر په خلاف لګو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار امریکا غږ ته ویلي چې لومړنی پړاو ګټونکی نه لري. په حقیقي رایو شمیر به 1.5 میلیون شاوخوا متبقي ټول نور تقلبي رایې. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دوی له وخت مخکې د خلکو د ګډون په تړاو وړاندوینه نه کوي او دا چاره د ټاکنو کمیسیون ته پرېږدي. مهمه ده چې نور کاندید صاحبان هم شک او شبهه ایجاد نه کړي او د قانون مطابق د ټاکنو کمیسیون کار ته منتظر شي. بل لور ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ټاکنو کې 2.1 میلیونه خلکو ګډون کړی و، خو دا کمیسیون اوس وایي چې دا شمیره تغیر منونکې ده او وروستۍ نه ده. چې یو خو په شفافیت کار کوو، په بی‌طرفۍ کار کوو، په دې بیخي تاسې مطمئن اوسئ او په ګړندیتوب هم اوس ډېر فشار راوړی دی. څارونکي بنسټونه بیا وایي چې دواړه لوري نوماندان او ټاکنو کمیسیون د خلکو د ګډون په تړاو د شمیر په ورکولو کې غیر مسؤلانه چلن کوي. د فیفا اجرایي مشر یوسف رشید وایي لا ډیر وختي ده چې وروستی شمیر د خلکو د ګډون وښودل شي. نوماندان هم خپل هغه سیاسي ګټه په خاطر باندې خپل قضاوتونه کوي چې څه رقم رای حساب شي، کوم رای حساب نه شي او په کوم شکل مخ ته لاړ شي، ټرن اوټ ټیټ ده یا ګډون اوچت ده. دا فکر کوم چې یو هم صحیح نه ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا ټیټ و. بل لور ته په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر کرنډیکر د ټاکنو له کمیسیون د لیدنې وروسته د سفارت په ټویټر کې ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې درغلۍ ته هیڅ ځای نشته دی. د ټاکنو د مهالویش په اساس د میزان په 20مه بعد د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.